سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب، عبداللطیف صاحب او عبدالمالک کلمیار صاحب، طاهر لیوال صاحب او نور ملګري ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پیاوړي لیکوال هر اتوار تاسو ته د پښتو ژبې هغه اتلان او ادبي لیکوال او شاعران معرفي کوي چا چې خپلې ژبې ته خدمت کړی وي او خپلې ژبې ته یې چوپړ وهلی وي، خپلې ژبې ته یې قلم چلولی وي او پر خپله شاعري باندې او پر خپله لیکوالي باندې برلاسي پاته سوي وي. د هغه لیکوالو او شاعرانو کتابونه تاسو ته معرفي کوي او په تاسو یې پیژني. زموږ دغه خپرونه په دوامداره توګه باندې په تسلسل سره روانه ده او د سلګونو کتابونو پروګرامونه پیاوړي لیکوال وکړل او له دې بعده به هم تاسو ته هر اتوار یو کتاب معرفي کوو او په تاسو به یې پیژنو. د هغه لیکوالو او شاعرانو څخه مو دا خواست دی چا چې کتابونه چاپ کړي وي، که د لرې پښتونخوا وي، که د برې پښتونخوا وي، که د سهیلي پښتونخوا وي، پیاوړي لیکوال د ژبني او سمتي تعصب بالاتر د هرې علاقې او سیمې چې کوم خلک پښتو ادب ته، پښتو ژبې ته خدمت کوي، زموږ سر او سترګې دي. موږ غواړو چې د ټولو هغه شاعرانو او لیکوالو کتابونه تاسو ته در ورسوو، په تاسو یې وپیژنو چې نوی کهول ورسره معرفي سي. پیاوړي لیکوال د هیچا سره هیڅ تعصب نه لري، غیر سیاسي ادبي ټولنه ده. زموږ د پیاوړي لیکوال هڅه او کوشش دا دی چې موږ فقط پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړو او د پښتو ژبې اتلان او د پښتو ژبې خدمتګاران لیکوال او شاعران تاسو ته در وپېژنو. نو ملګرو، لکه څنګه چې مو په تمهید کې وویل، زموږ د نن کتاب دی سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم. سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم. دغه کتاب ملګرو د پروفیسر نور احمد فطرت اڅکزي صاحب دی چې د چمن اوسېدونکی دی. د ده پېژندګلو به تر ټولو لومړی در سره وکم. نوم یې دی نور احمد، قلمي نوم یې دی فطرت، د پلار نوم یې دی حاجي برکت، د زیږېدو ځای دی چمن مرده کاریز کلی یعقوب، د زیږېدو نیټه یې 1980 او زده کړې یې MA پښتو، اردو BEd او په خټه پښتون اڅکزی شیزی جان کهول او درک یې دی نصیر فوټوسټیټ نزد ډاکټر محمد عیسی کلینیک تاج روډ واټ چمن عبدالله کیلا. د ټلیفون شمیره یې د ملګرو که تاسو وغواړئ د پروفیسر نور احمد فطرت صاحب سره تماس ونیسئ، نو د نور احمد فطرت صاحب ټلیفون نمبره ده 03 10 1 بیا بله نمبره یې ده 03 10 411. پر دغه نمبره د پروفیسر نور احمد فطرت سره تماس نیولی سي. د ده د کتاب پېژندګلو ده، د کتاب نوم یې دی سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم. شاعر پروفیسر نور احمد فطرت اڅکزی صاحب او سمونه غریبیار اڅکزی صاحب، کمپوزر محمد شفیق عاطف او چاپ شمیر زر ټوکه، چاپکال 2022، چاپځای تکتو کتابکور، کاسي روډ کوټه، خپرونکی تنظیم فخر افغان بچه خان
ادبي ټولنه چمن. ملګرو، نور احمد فطرت صاحب د خپلې شاعرۍ پیل د ستورو آر لومړۍ شعري ټولګه ده چاپ سوې ده. له ګودره تر سنګره د محمد نبي امید لومړۍ شعري ټولګه ده چې د ښاغلي فطرت په زیار چاپ سوې ده. سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم همدا شعري ټولګه ده چې زموږ په لاس کې ده. د لیکوال ناچاپ آثار دي ملګرو، ملي اتلان نظم دی، د قاضي ملا عبدالسلام مطالعه مقالې دي او پرتې پاڼې بېلابېلې مقالې، کتاب چمن بېلابېل نظمونه. دغه څلور کتابه د لیکوال ناچاپه دي او چاپ ته منتظر دي. دغه شعري ټولګه یې سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم د پروفیسر نور احمد فطرت صاحب دغه شعري ټولګه ده چې نن یې موږ تاسو ته متعرفه کوو. موږ به د ده د کلام او د ده د شاعرۍ نمونې هم تاسو ته وړاندې کوو. خو زه راځم لومړی پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته چې د پروفیسر نور احمد فطرت صاحب د ده د ژوند د شاعرۍ او د ده سره د سلام دعا او د مشاعرو په هکله باندې د پروفیسر نور احمد فطرت صاحب پر دې کتاب باندې خپل نظر تاسو ته وړاندې کړو. یو جهان مننه تیمورشاه کرمان صاحب، د پیاوړي لیکوال صدر پرسر ولاس عبدالمالک قلمیار صاحب، لطیف الله بټیزی صاحب، نور احمد فطرت صاحب چې کوم دی نه صرف د نامه سره نه د فکر په حواله یې زه پېژنم، بالکل د علم په حواله یې زه پېژنم. سره همپېښه یو سلام سبجکټ د پښتو استاد، زه د اردو استاد او بیا د چمن رنګه ښار اوسېدونکی چې هر چمن دې صدقه تر دې چمن سي ژغورلی دې چمن سلام بابا او ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، نعمت شفیع الله محمدیار صاحب، دا ټوله او غریب اچکزی صاحب چې زموږ ما د طاهر صاحب ډېر یاد دی، ډېر ملګری مې دی او دی عجیبه یقینا د کتاب نوم ایښی دی سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم. دا ماته یو مصره معلومېږي، سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم. زه به ستاسو په اجازه دا ووایم سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم، فطرته کله به زه تا ووینم. او نو دا یقینا د یو علمي سړي د یو استاد شاعري چې هغه د مطالعې لاندې وي، هغه په شاعري کې تراکیب هم وي، استعارات هم وي، تشبیهات هم وي، رمز هم وي، کنایه هم وي. نه نو چونکې د یو علمي او فکري څوک دی، هر شعر چې کوم دی هغه د ستاینې هم دی، د اورېدونکي هم دی. زه غواړم چې ته یې څو شعرونه راوړو. ښایستې دي ښایستې لکه سکروټې، واه واه، ښایستې دي ښایستې دي ښایستې لکه سکروټې، خدای درکړي شونډې سرې لکه سکروټې. ښایستې دي ښایستې لکه سکروټې، خدای درکړي شونډې سرې لکه سکروټې. په نقاب کې سفرده راڅخه وکړه، په نقاب کې کامه ده، په نقاب کې سفرده راڅخه وکړه، نجلۍ ولې مې سېځې لکه سکروټې. واه ډېره او نوم یې نه اخلم خو دومره درته وایم، نوم یې نه اخلم خو دومره درته وایم، زه سېځلې یم هغې لکه سکروټې. واه ډېره اجرانونه دوزخي بد عذابونه، اجرانونه دوزخي بد عذابونه، هره ورځ په ما څکې لکه سکروټې. اجرانونه دوزخي بد عذابونه، هره ورځ په ما څکې لکه سکروټې. ما په ځان اخته کوې زړه سوی دې نسته، ما په ځان اخته کوې زړه سوی دې نسته، په ما اور پورې کوې لکه سکروټې. راسه باده زه په یو ځای یم موقده، راسه باده زه په یو ځای یم موقده، کمیلو لپټ
کوي لکه سکروټي واه ډېره او چې د خدای خبره نه مني نو بیا خو چې د خدای خبره نه مني نو بیا خو ځان ته وکړي سملوي د کیسې واه نو ما درته وویل نور محمد فطرت اوس شاعري داسې ده د لطیفو جذباتو یو لطیف احساس دی خوږ نوم یې دی او په شاعري کې لکه ما چې درته وویل تشبیهات راځي داسې قلبي وارداتونه راځي اظهار راځي مینه راځي او د مینو ښکلاوې چې کومه دي هغه د شاعري یو بنیادي موضوع هم وي او بیا نور محمد فطرت چې کوم دی نه غرڅنی څوک دی بارډرۍ څوک دی پر بارډر پروت څوک دی نه او د علم د کتاب سره تړلی څوک دی د قلم خاوند دی د ادبي ټولنې سرګرم رکن دی بیا یې کومګي ښه مطالعې والا دی نه چې په لږ عمر کې ډېره مطالعه سره کړې ده او بیا هلته په ادبي ناستو کې ناسته ولاړه ده د اکیډمۍ یو خاص غړی دی او نو دته علمي الکیم شته ادبي الکیم شته ځکه خو شاعري لکه نبات خوږه هم ده او د شات خوند هم ده یرغل یې کړی دی او بیا یې سخت گزار کړی دی یرغل یې کړی دی او بیا یې سخت گزار کړی دی دا ستا د سترګو ډرون پر ما باندې بمبار یرغل یې کړی دی او بیا یې سخت گزار کړی دی دا ستا د سترګو ډرون پر ما باندې بمبار کړی دی تر پېښور او کابل وروسته بیا زاغ ډېر په جرأت تر پېښور او کابل وروسته بیا زاغ ډېر په جرأت تیری په ښکلي ګلورین کندهار کړی دی او تا ستا په نثر کې لیکلي څه دي وایه راته وایه راته ما زما په شعر کې زما دوران هېواد اظهار کړی دی څه به اجمل څه به غني څه به خاطر کړي وي څه به اجمل څه به غني څه به خاطر کړي وي څه په غزل کې کار سایل څه خو اصرار کړی دی ما به د ځان سره یږدې نه ما به بولې یو څه ما به د ځان سره یږدې نه ما به بولې یو څه زه خو ژوندی سړی یم ما څه ناڅه کار کړی دی زه د شیطان سره همغږی پاته سوی ډېر یم زه د شیطان سره همغږی پاته سوی ډېر یم ما بیخي لږ سفر د ستر څښتن په لار کړی دی ته وقراره ته رقیب یو وخت پرې ایښی نه یې ته وقراره ته رقیب یو وخت پرې ایښی نه یې فطرته تا باندې وار هر کله دا مار کړی دی غل یې کړی دی او بیا یې سخت گزار کړی دی دا ستا د سترګو ډرون پر ما باندې بمبار کړی دی یقینا کمال صاحب د کمال شاعري ده او نوي تراکیبې دي نوي استعارې او تشبیهات دي ما ته وویل پروفیسر نور محمد فطرت چې دی د قلم سړی دی د کتاب سړی دی د مطالعې سړی دی مختصرا زه دا وایم نه چې زما د اخرنۍ کومه کمنټس جوړیږي نه چې فطرت یقینا د خپل فکر په حواله د خپل شعر په حواله د خپل قلم په حواله به د تاریخ حصه وي او په تاریخ کې به ژوندی پاتې وي بلکل نو ملګرو پروفیسر نور محمد فطرت اڅکزی صاحب سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم دغه خوندوره مجموعه چې تاسو ته موږ وړاندې کړه په کوټه کې هم په چمن کې هم او په پېښور کې هم تاسو ته په لاس راځي نمره موږ تاسو ته د نور محمد فطرت صاحب درکړه تاسو
د ده سره نیغ په نیغه رابطه وکړئ او دغه کتاب ځنې ترلاسه کړئ، نو د ده پر شاعري باندې به نور خوندونه هم واخلئ چې څه وخت سپوږمۍ رایاده سي چې تا ووینم دغه کتاب لاسته راوړئ او بیا یې پسې ولولئ، نو د نور احمد فطرت صاحب د شاعرۍ به محظوظ سئ، نور خوندونه به ترې واخلئ. موږ ته پر همدې ځای اجازت راکړئ، تر بل اتواره مو پر الله سپارو. زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب او عبداللطیف صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، حاجي قاسم صاحب او طاهر لیوال صاحب د پیاوړي لیکوال نور ملګري له تاسو اجازت غواړو. ژوندي کامیابه اوسئ، تل مو د الله بریالي غواړو. ویډیو مخ ته شیروئ ملګرو.